نن د انارو د پروسس کارخانې ته راغلی یم چې د انار څخه روب، مربا او نور شیان جوړیږي. نو چې موږ شوی دغه زګ در هغه وخته پورې چې ټولوو تر څو پورې چې دی خټه کېږي ګټه کېږي، معنا د 14 ساعته د 18 ساعته بیا خټینې دا تختانې دي؟ دا خټینې تختانې دي. او حاجي صاحب بشیر احمد ارغندابي ویلي وه چې د هغه ساعته پورې نه رسېږئ چې ډوډۍ راسره ونه خورئ د غرمې. دونه ښایسته ذایقه لري د دې مربا سره شوربه چې بیخي حد نه لري. کوم چیز دی؟ زما نوم حاجي خاکسار. حاجي دا محمد عمر اخوند فرمایشی و امیر المؤمنین. او در مخه تاریخ ښه. سلامونه د زما افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې جوړ روغ خوښ خوشحاله بیاست. نعت منیر یم او نن راغلی یم د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ ته. تاسو پوهیږئ چې کندهار ولایت په میوجاتو ډیر مشهوره ولایت دی، خو د هغه څخه یو هم انار دی چې ډیر زیات مشهوره دی او شهرت لري، هم داخل په افغانستان کې هم بهر هیوادونو کې. نو قدرمنو لیدونکو، نن د انارو د پروسس کارخانې ته راغلی یم چې د انار څخه روب، مربا او نور شیان جوړیږي. دا چې مرحله څه ډول ده، نور به د مسؤل کس څخه پوښتنه وکړو. تاسو ویډیو در پایه راسره وګورئ او دلته دا شاته وینئ، دلته اناردانې باسي. دا کوچنیان اخته چې ماشاءالله نظافت یې مراد کړی دی، ټول دستکلې ورته په لاس کړي دي او داسې په لرګي باندې وی بیا نو اناردانه باسي. قدرمنو لیدونکو، تاسو ویډیو در پایه راسره وګورئ، دا چې څنګه جالب پروسس دی په ویډیو کې راسره وګورئ. زما افغانستان یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. رالو د حاجي صاحب څنګ ته ولاړ یم او دلته دغه یو لیبل مې پیدا کړی. په دغه لیبل ولته ډېر لیبلونه پراته دي، لیکلي دي بشیر احمد ارغندابي د انارو د روب عمده فروشي، د انارو مربا، د انارو روب او داسې نور خصوصیات یې پر لیکلي دي. خصوصیات به زه باره وروسته درته وایم چې نور څه پر لیکلي دي. جوړ په خیر. خدای مو راوله، څنګه یاست؟ ستاسو صحتونه ښه دي؟ ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. ارغندابي صاحب خود جد تخلص دی. نوم دې څه دی؟ بشیر احمد ارغندابي. دا ستا په نامه جوړ دی؟ یعنې دا کمپنۍ ستا ده؟ دا کمپنۍ زما ده. ماشاءالله. څونه وخت کېږي حاجي صاحب چې په دغه کاروبار دې شروع کړی ده؟ دا تقریبا 18 کاله انشاءالله کېږي، یا 19 کاله د کرزي د دوره کې د جمهوریت درېیمه کاله څخه مې دا کار شروع کړی دی او نو تر اوسه پورې دا د جریان لري. ماشاءالله. اول دا راته ووایه چې دغه خپل باغ لرې که یا د نور باغو څخه انار راټولوې؟ دا خو یوازې زموږ د باغ په دغه باندې دا نه کېږي، دا خو موږ بیخي په سوو خرورونه کار کوو. کې 18 خروار و 14 خروار و 15 خروار داسې کلو ته مثال په کتو سره حالاتو ته ووایي کې 6 خرواره مونږ جوړ کړی دي، 14 و 18 مونږ جوړ کړی دي، 20 خرواره هم رسېدلي دي. دا بیخي ډېر انار غواړي. د یوه من روب چې دی، یو من روب تقریبا د 8 منو د 9 منو څخه یو من روب جوړیږي. نو دا باره چې حساب ورته وکړي دا څو خرواره انار کېږي. دا خو زما باغ تقریبا هغه چې 600 منه یا 6.5 درخشي دي، هغه خو بیخي زما نیم کفایت نه راکوي. دا ټوله موږ رانیسو. قدرمنو لیدونکو، تاسو به خالي انار خورئ نه؟ د انارو خوراک هم پر څو ډوله دی. حاجي صاحب تا مخکې وویل تا انار په څو ډوله خوړل کېږي؟ نو دا خوراک ما داسې د ټوله چې په څو ډوله باندې خوړل کېږي، خو یو خو خپل انار دی. خپل انار دی. هغه پیدا و، مثال ذایقه و، هر چاته معلوم دی. موږ ټوله کندهار، ټولو سپین ږیرو، مشرانو، کشرانو ټول ته معلوم دی.
او د دې ترڅنګ دغه روب چې شو دا یو قسم په دې کې نور پیدې لغښتې دي چې هغه د فشار په برابر باندې چې موږ کوم ځینو دوستانو یا انډیوالانو استعمال کړي دي سهار وختي په دې کې داسې د کوچنۍ کاچوغې د چای چې په لړو دا چای د لړلو د کاچوغې مثال 2 کاچوغې اوبو ته ور دي سهار وختي په نهار یې څښلي دي دوی وایي بالکل نو د فشار کنټرول شوی دی هغه داسې د انارو روب بلې وایي نو جز خو یې د هغه له فایدهمند دي او تازه شی دي د انارو څخه یو خو د انارو خوراک دی یو د انارو جوس دی د انارو اوبه دوم د انارو روب دی صحیح دی دریم د انارو مربا جوړیږي مربا وایي هغه داسې جوړیږي چې د مندکې پورې کم د دې داسې نازک یو پوښ لري چې دغه پوښ موږ تر جلا کولی شو نو تاسو خو یې نشئ کولی بیا به د کوچنۍ مندکې څخه وایي کې هغه نو بیا د اوبه امید روب او هغه دغه مې بیا د سیګاټه راسي لکه مستو ته چې شیدو ته چې د مستو یو کاچوغ ور واچوي چې مستې جوړي سی وایي کې دا رقم او د دې ترڅنګ دغه زما یو بل چې دی چې ما چاپ کړی دی دا ما د نیټ څخه مثال د نیټ لارې دا د دنیا په ساته باندې یو طبيب یا یو دغه دی بلې و د جمعي وجاتو هغه مو د ایمیل ادرس مو دا دی ګوره ورته د خړې دی لیکلي دي چې مثال په دې کې ډېرې پیسې نورې شته که نورې پیسې غواړي باید دغه لینک ته ور داخل شي خدای دې خیر درکړي هغه که دا پیسې ما د څو محدود دانې لیکلي دي که چیرې دا داسې زه وایم چې دغه پیدا دغه بیخي ته په ما باندې وي چې راز د دې وکړي چې ته خپل کاروبار یا دا خلاصه ده دا خو اصلا خلک نه په خبر هلته نردانه هم پرته ده ښه خواته هغه نردانه چې سوله هغه بیا موږ کوم کار نو سنجي اخسای هغه بیا خارج ته وړل کېږي خو نو دا عموما په مجموعي کې مثال موږ تاسې وینئ چې ټوله کندهار اناردانه مثال د باسي جوړې خارج ته سوال کېږي د دې څه دواوې جوړېږي څه دوا دپاره بلې وایي کې دوا دپاره کارېږي اوس دا په جګ کې هغه چې د انارو اوبه دي دا وه دا د انارو اوبه دي د دې څخه موږ مثال چې روب ورته وایو یا دوشا ځینې خلک ورته وایي هغه شی جوړوو دغه څخه هم بیا جز هم جوړیږي کولی شي چې په هر وخت کې جز مطلب تاسې په دوبي کې په ژمي کې مطلب دا شی نه دی د ځینې خلک وایي چې وایي دا ګرم دی دا خو وروسته یې خېږي دغه دی اوس دا څونه وخت کېږي چې شي دا دیګ تقریبا چې موږ حساب ورته کړی دی 14 ساعت 18 ساعته چې زور غواړي په 14 ساعته کې وایي کې د کلکواله راوړي پخېده راوړي اوس خو نو چې دا پخېدل داسې نه دي چې کېدای شي چې معنا یو 3 ساعته مخکې دی پوخ شي خو دا 2-3 ساعته بیا نور چې مثال موږ کم ور لاندې کوو چې هغه په کم ور سره ایشو چې هغه دی ونه سوځه سي خو دی ګاټه سي خاص د خټوالي راوړي وایي کې پرې دردا پرې ایشوي او دغه دی چې وی شوی بیا کم مرحله پر اجرا کوي نو چې مې شوی دغه زګ در هغه وخت پرې ټولوو در څو پورې چې دی خټه کېږي ګټه کېږي معنا د 14 ساعته د 18 ساعته بیا راخلو مثال ډبې ته اچو ډبه کوي بیا لیبل باندې وو بیا یو توکای مې دلې دی د ارغنداب کې مثال موږ کلیوالي دکانداري او بالکل ومې لیدل په غاړه باندې وایي کې نو دغه کوچنۍ کوکا د معنا په دې کوکا کې مې یو ځای ایښی دی یو ځای ودوایم په بازار کې معنا اراده ده چې کښېږدم د خیره مخکې په دغه شتور کې وو کندهار سپر مارکیټ کې شیدان چوک باندې بل شیرزی شتور چې ورته ویله کابل بانګو بغل ته په دغه کې وو په اعتماد مارکیټ کې اول نمبر دکان کې وو وایي کې نو کابل ته چې استوم یا ایران ته استوم هغه ځینې مشتریان شته هغه خو نو ماته معلوم نه دي چې د کومې لارې څخه دي مثال خرڅي یا خلکو ته معنا خلک یې د لاسه کوي وایي په دغه ځای کې دغه انار چې در سره جوړي یا د انارو څخه اوبه در باسي یا اناردانه جین جوړي څو کس در سره اخته دي دا نو هغه ته حساب نه کېږي اوس ما سره پرون تقریبا لکه دغه څوک شیان دي اوس تقریبا دي او بالکل یا نو در داسې معنا یا به وي یا به نو داسې وخت بیا راسي چې د ځینې د مکتب واخلي د ځینې د مدرسې واخلي وایي چې هغه بیا د ماشین د خوا سره راځي ټوله چې په کار اخته کړي دي کلیوالي ما خو چې اوس کار وکړي چې اوس موږ ته
سره مثال مؤسساتو یو کومک کړی وای معنا دا کار داسې غټ سوی وای ورس سوی وای دا په سوو انسانان به دې کې کار کولی شي بالکل خدای مهربانه دی غټ تجاران ته معنا زموږ دا دغه دي چې وروره داسې یو غټې کارخانې او غټې فابریکې چې فعاله کړي دا شی چې دی مثال د دې ګارنټي زور ته اخلم چې ما خپله د 18 کالو 18 کالو روب ساتلی دي بالکل تا خبره وکړه دا 18 کاله کې چې روب ساتلی وای کې د دې لپاره مې ساتلی دي چې هغه زه د دې وخت مثال بیا بل ته وخت واچوم چې د دغه وخت لري 18 کاله نو تاسو کتلې دي چې خراب شوی دی قسم دی بالکل زه په 2 میاشتې په 3 میاشتې کې خامخا ګورم داسې کله مراسي چې 15 میاشتې کې مې کتلې کله په 2 میاشتې کې کله په میاشتې وستلیا پرو دی کیا په کور کې یا غم په کور کې شې دی دا خو ګر سره په موزنګ کې کښېږ ده دا پرو دی در هغه ساده پر پرو دی کدا چې ژوند چې 18 کاله بل نورم پرو چې مثال درسو چې خراب کیږي نو نه سم ویلای چې اوس موږ ته خو دا 18 کاله وخت نه دی خراب شوی بیا د لیبل ته موږ مدانه د جو وخت ورشو لکه د زین دوا و شانت چې دا وخت ټاپه پر وی نه بالکل چې دا دغه وخت خرابېږي په دغه وخت کې د خېږي خو نو یو شی سته هغه دا خبره ده چې موږ داسې لابراتوار نه لرو د چې اوس د دې کم کیفیت مثال چې موږ د رنګ د خوا او د خوند د خوا څخه ورته وګورو اخو د لاسه شی نه دی ورکړی چې هغه پیدې چې مثال کمی پکښې کې دي چې هغه مثال څونه کمی سوي دي یا پر هغه مقدار ولاړې دي یا کم تاوان معنا نور اخستې دي نه هغه شي خو او اجساب یو ډالر اتوه چې د کوم ځای څخه خلک درته راځي د انار روب یا د انارو مربا در څخه وړي زه به داسې خبره درته وکړم ستا قربان سم چې ماته داسې خلک راغلي دي چې هغه په جمهوریت کې په د یو زړه ټکسي موټر بو سړی به راکښته سو یو دوه دانې عسکران به مور سره وه بیا به ما ته وویل کوکې ته به راپورته سو د نونو دوکان ته ورې بیا د دې په اړه معلومات راڅخه واخیستې دا څنګه ښه شی جوړ کړی دی یا څنګه دی یا 2 کاله کېږي یا 3 کاله کېږي چې دا ستا شی موږ استعمالوو نو دا معلوماتونه چې بیا راڅخه وکړله هغه عسکر به هلته ولاړ و د د امنیت په برابر باندې یو زوړ موټر بو سره دا څنګه زوړ موټر دی او دا د وخت معنا سپینږیری دی یا په اصطلاح څنګه سړی دی هغه چې بیا وروسته بیا ما ته وویل چې زه په کابل کې پلانکی سړی یم او یعنی دونه غټ وظیفه به چې په کابل کې په وزارت کې د دې د پاره براتلی چې ستاسو مربا یا داس خلک میم دې چې راته وایي چې ما زه ستاسو د دې د پاره رالم چې مثال سره زه وینم مجلس سره وکم او دا شی وینم دا شی ځای ز پیدا کوم دا شی ما ډیر خوښ دی مې ډیر په زړه پوره شی جوړ کړی دی دا خو رقم خلک دی راتو کابل څخه مثال کوم خلک چې به خارج ته استی او یو وخت یو سړی ته زه ډېر اریان لاړم ډېر تعجب مې هغه ته وکړي ده ما ته وویل چې په د 10 کاله یا په د 11 کاله 12 کاله خو زه ارغنداب ته نه یم راوښتي د هغه ټلیفون یې مخ ته نیولی و رالي زما د کور په مخ ته چې موټر ودروي په دغه وخت کې بیا زه غیبي د کور څخه راووتم بره یې راته وویل چې بشیر احمد ما زه یم بره وسیدي بس دا دی ول پیدا مې کړي دغه ټلیفون یې مخ ته نیولی بیا ما ته هم دا ټلیفون داسې سم کړي هغه سړی ما ولیدي هغه په کاناډا کې و هغه په کاناډا کې د کاناډا څخه د زما د کور ادرس و دا شی دغه سړی ورکړی و چې داسې به ځې بیا مثال کوم په اصطلاح دغه ټلیفونونه په دې شان خو موږ د ساره خلک په بجې مو سر نه خلاصېږي بیا د معنا تعلیم شوی او دغه پر چا باندې ټیټه ده نه نو دغه په دا شان خو د خلک وایي چې په دغه ټلیفونونو کې معنا ادرس څوک هر ځای پرې تللی شي پیدا کولی شي خو دا راته ویل چې زه په دا 11 کاله په دا 12 کاله ارغنداب ته نوم راوښتي خو دغه سړي چې ما ته ستا ادرس معنا راکړي د ده سره زه په دین کې هم دا ډیزاین درته راورسوي نو ما چې فکر وکړي سړی ماشاءالله نو کې ځان دغه راته معلوم سو سړی په دا کار مې نور غټ درته معلوم سو یا غټ د دې راته معلوم او تشویق شوی و دا کار چې دا ستا شی معنا د خلکو خوښ دی بالکل په یو وخت باندې څو دیګونه باسي تاسو جوړوي خو چې موږ داسې دي خو ما ته ویل چې هغه د نفرو د شمیر په برابر باندې موږ کار کوو چې اوس کله نفر معنا ډیر سي 20 کسه 25 کسه سي 2 جګه باندې کو 3 باندې کو نو کله چې بیا لږی بیا یو جګ باندې کړی انا خو نه هغه جوینه چې انار مو ډیر پراته دي د سپسوسو کڅوړ مثال ارمزګر زه د مارکیټ څخه راوړم انو هغه بیا بس کار باندې شو دا بل ورسته وای کی ډیر مننه ژوندې وسه ارغندابي صاحب محترم څه پیغام لري په اخر کې په اخر کې دا زما ټول ځوانانو د ټولو وطنوالو څخه د خواهش دي چې د خلک چې پر کاروبار ځان اخته کی اوس زه دا کار ته مثال زه داسې ولاکم چې زه نو الوی مرسولم شي نسته مثال یا وژې یم دغه خدای یو ګلر رسوي د زمینداري سپکستا یو ګلر ډوړی سته
خو نو دا کاروبار ښه خوند راکوي چې داسې به دا ته ولاړ یم یو ماشومان یو څوک یې زما د جیب د لارې یو څوک یو دغه او تجاران څخه زما دا دغه دی چې وروره د خلک پر کار واچي د خلک به مو دا وطن به مو وروره د فکرو د ذکرو د چاته د لاس ته نیولو یا د امیندو یا د بل په اشاره باندې ژوند کول د دې شان څخه به راوګرځېږي وروره عزت به مو خپل سي ژوند به مو خپل سي نو دا خلکو سره دا خوښ دي د ټولو ژوندی اوسئ خیر اوسئ قدرمنو لیدونکو دا د انارو رب او د انارو دغه کم چې مربا جوړیږي دا نو هغه وخت ذایقه ده د ذایقه نه هم ورسموي او مثلا خوند یې هم ورسموي هر شی خپله ذایقه لري خو د انار دا بې جلا ما د انارو مربا خوړل د په کابل کې ډېر ښه خوند یې کړی دی حاجي صاحب څخه مې د کوکیر واخیستی زه به دغه ځګ په راپورته کړم اوه دا راکړم دا ځګ بیا څه پکوي حاجي صاحب دا ځګ بیا موږ ورځو دا ښه د جیسې چای نه اخیستل کېږي او دا چې دا واقعا ډېر حوصله غواړي 12 ساعته 18 ساعته 14 ساعته دا چې سړی ورته درېږي داسې دوامدار یو بل داسې یو شی یو جالۍ مالۍ کار نور ته کوي چې داسې به جالۍ چې نه راپورته کوئ نو هغه جالۍ چې ده اوس د ځینې د سیمې جالۍ چې دي هغه چې داسې بس په د روب کې راکش کې مثال د اوبه بر د توربخوني او ښه هغه د مس ورسره په دا خطر بله وکې دغه نیکل چې دی د نیکل جالۍ مې نه ده پیدا کړې ما پوښتنه کړې ده چې اوس د نیکل یو غلبیر پیدا شي یو داسې غټ شی پیدا شي دا ځګ نو ماته هم تکلیف دی چې دا دا کوچني کوکیر باندې ډېر حوصله غواړي ډېره مننه هلته ورځو هلته کوچیان اخته دي لیدونکو دا ټاپ دی او په دا ټاپ کې ماته دونه ډېر انار پراته دي چې څه فکر لا نشي کولی دا په خارج کې اول انار تقریبا په 2-3 ډالره دي مګر دلته ماته دونه ډېر پراته دي 100 ډالره جن جوړیږي ټول انارو څخه نو زه دونه خورم او دا بس خدای پاک د دا نعمت څخه برخمن کړی یم تاسې کیدای سي په بهرني مملکت کې دونه ډېر انار نه کړي ترلاسه نو دا انار به زه وخورم او یاران به هم راسره وخوري او معلومات خو مو نو ولیدله چې حاجي صاحب معلومات راکړله د انارو په اړه چې د انار څخه چیز جوړیږي نو تاسو راسره اوسئ خپرونه راسره وګورئ زما افغانستان یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او که مو ځنګولال کښېښله د خیره سره دغه یو دانه انار په ډالۍ کې باره دراستو د انارو څخه وروسته رالو دلته د حاجي صاحب بشیر احمد ارغنداوي موږ ته میلمستیا کړې ده او راته ویې ویله ول د هغه ساعته پر نس اطلاع چې دلته زما سره د غرمې ډوډۍ ونه خوري نو هغه د غرمې ډوډۍ شوروا به هم هغه هم د روبه سره د مربا څخه راسره خوري نو قدرمنو لیدونکو دلته به د کوټې کلتور و عنعنات درته وښیم دا ښایسته باغچه ده داسې یو سراچه غوندې ځای جوړ کړی دی او دلته نو زه به کوټې ته اوس ورتاسم چې هلته دننه یاران هم لاړه پرده پورته کړه دا یو ځای دی او د دې څخه بیا بل ځای دی او دا ستړي مس رحمت جوړ په خیر تازه تکړه نو دا کوټه ده وینې خټینې دا تختانې دي دا خټینې تختانې دي پخوانۍ د خټو څخه جوړې دا خو ما په ژوند لیدلې نه وې دا دې اوس مې ولیدلې ارغنداوي صاحب یو کیسه وکړله وایي دلته یو وخت میلمستیا جوړه وه نو بیا ما خپله نه پېژندلې ما چې ګیلاسونه چې او دغه د ارغنداوي صاحب وایي دا دکتانۍ دي نو وایي دلته میلمستیا جوړه وه کله چې دلته یو څو کسه راله بیا دا پر سر پورته کړې وه د چې دا اوبه پکښې ایښي یا د
اوبه څښلی شی دی خو دا تکتانۍ چې نه دي دا سړی چې نسوار وکړي یا سګرېټ وڅکي نو دلته چت کړي نو قدرمنو لیدونکو اخواته یاران هم ناست چې نو یو ګړی بعده به د خیره سره ډوډۍ هم راځي ډوډۍ به هم در سره وخورو او تاسو به راته ګورئ دا چې شی پخ کړي چې هغه به هم راسره وګورئ قدرمنو لیدونکو مخکې مې وویل چې کوټې ته رالو او حاجي صاحب بشیر احمد ارغندابي ویلي وه چې د هغه ساعته پر نه رسېږئ چې ډوډۍ راسره ونه خوري د غرمې نو اذانونه شروع دي غرمه ده او د ارغندابي صاحب یې کور ودان ډېر زیات تکلیف یې کښلی دی تقریبا بریاني ده سلاته ده شوروا ده شوروا خو نو تاسو پوهېږئ چې ډېر خوندور شی ده او د پسه غوښې دي دې خواته ښه شلومبې دي او هغه د ارغند صاحب پر شوروا باندې د مربا واچول زه به یې پلا خوند وګورم باره به یې پر شوروا واچوم تو د څنګه خوند لري ډېره نه خوړل کېږي دا دې یوه نیکۍ دستي څنګه ترویږي اوهو دا د شوروا سره بیا جلا کیف لري زه به یې پلا پر شوروا باندې واچوم او بیا دا د شوروا خو نو په لاس خوړل کېږي ډوډۍ سره چې خوري هېڅ خوند نه کوي دونه ښایسته ذایقه لري د دې مربا سره شوربا چې بیخي حد نه لري ته ګل احمده یو څه دې خواته پر واچو یو دانه یو ګوله بله وکړم چې ته سوا ورته وسې ازار به مو نه راپسې کېږي انشاءالله ولې د داسې ښایستو نعمتونو څخه خدای زه برخمن کړی یم داسې خوند لري دونه خوند لري چې بالا ولاکه جوړېږي نو موږ به ډوډۍ وخورو د خیر سره تاسو راسره اوسئ الحمدلله ډېره ښایسته ډوډۍ به او په پای کې مو ما نو د ارغندابي صاحب څخه یو چم زده کړی هغه دا چم و چې دغه د انارو روب ته یې د انارو مربا ته یې دغه ور واچوله څه نومېږي اوبه ور واچولې بیا پر سر پورته کړې نو ما پوښتنه ځینې وکړه ما ولې څښې وایي دا چې نو داسې دی لکه انرژي چې وڅښې پسې نه په ډوډۍ پسې یا کوکاکولا وڅښې نو ما چې ور واچولې ومې څښلې پسې معنا ذایقه یې درلودله نو خلاص ولې کنې تاسو به لیدلي وایي نو قدرمنو لیدونکو زه یو ځای لا پاته دی چې د مربا یا د رب د بلیانه لته خرڅېږي دکان چې ورځو دکان هم ګورو تاسو راسره اوسئ باره به نو د خدای په منۍ واخلو قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې مې مخکې ویلي وه رالو دا د حاجي بشیر احمد د ارغندابي د مربا او د روبو خرڅولو یو دکان دی په دا ډبو کې ډېر روبو شیان ستا د هغه په اړه به وروسته معلومات واخلو څنګ ته مې یو ورور ولاړ دی چې دی څه کار لري څه کاروبار لري جوړ په خیر الحمدلله ستا څه حال دی ته خپله ښه بیداره خیر و خیرت دی ژوندی اوسې ستا نوم چیش دی زما نوم حاجي خاکسار حاجي دا محمد خاکسار. عمر اخوند فرمایه شوی وه امیرالمؤمنین هغه در مخه تاریخ او زه د هغه عسکر یم زه دا نور عسکر نه یم زه دا نور سرکار نه لرم شو د هغه وخت او د هغه وخت عسکر نو دا خاکسار څه معنا خاکسار دا معنا چې خاورې پر سر یې ښه سړی ښه مسلمان سړی د چا شیطانت یوه بله ته نه کوي که نه یم د ګیزو د روزګان د ولایت یم د ګیزو د ولسوالۍ یم د رباطک اوسېدونکی یم څونه وخت کېږي چې دلته راغلی او څه کار دا مسلمانانو ته چې راغلی یم نه کاله کېږي داسې ښه مسلمانان دي داسې ښه خلک دي په دا نه کاله چا نه دي راته چې دا داسې ولاړ ته کښېنه او یعنې د لوی ملا صاحب سره وې او وروسته راغلی یې بیخي د دا حکومت سره هېڅ کار نه لري یا د دې حکومت سره کار نه لرم ګرد په موټران کې چې لاس ورکړم بډ تېر چې لکه د دوی چې رانیولي ده دا دې خلک دی څه کار د هغه وخت چې ته هغه وخت عسکر وې یا مثلا مجاهد وې څه وظیفه دې درلودله څه په دا زړه قومندانۍ کې زموږ کار و زه دا جمله مجاهد اخوند سره وم هغه هم زموږ دا کار دی د هغه سره وم بس په دا
د شپې وتو ګزمو ته بس بیا ما بیخي ډېر موټران ګیر کړل د شپې بیا مې یو نفر ګیر کړی ورور ته مې درې موټر بینس اروپایي موټر مې بار کړی د کوره څه سامان لنګي یو دا شان مې یو باره مې دا کوشش شولو امیر المؤمنین د الله جنتونه په نصیب کې دا راغلی باره جمله مجاهد ول دا چا ګیر کړي دي باره ول هغه طالب زه چې ورته ودرېدم باره راته ول ستا نوم څه دی ما نوم نیم دی باره ول یا نیم نه دی ته خاکسار یې ته زما خاکسار یې یو کله چې کوفی راکوي باره یوه دانه پنچه راکړه در اوسه ماته پراته دي در اوسه د سره یادار ته څه پروت او دا دونه کرزی مرزی و اشرف غني اکاو دا بعد تیر شو ما په دیوال کې پټ کړي و در اوسه هم پټ دي در اوسه پټ دي در اوسه هم پټ دي اوس د سړی نه مسې ښه ولا د واجه سنو دغه وخت یو خاطره راته وای چې داسې یو خوږه خاطره ترخه خاطره در باندې راغلې دغه وخت هغه عسکري ده دغه وخت خو نو په دا نه پوهېدو ښه خاطره دغه وه چې وروره چا به ښه در سره وکړل تاسو زما مور پلار خلاص یا دیگه خان ملیک کاکا گپ بزن دیگه ملیک کاکا رو پیدا ملیک کاکا پس زنگ بزن پس مصاحبه میکنم چه کار کنی امیلا یا لینه باقی دکتر صاحب د دیستماس نه دکتر صاحب کار میکنی د دکتر صاحب هغه باغ کار کوي او د ارغنداوی رخصتون سره دلته بزګریم بس دا بزګری کوم شه د ارغندابي دغه باغ د ارغندابي دی او دا باغ د ارغنداوی رخصتون اجي ډاکټر صاحب دی بله و دا دغه دی بس بزګریم چې بزګری زه بزګریم شه انار خوري که یا یوازې دی ته در بس خورو ممانعت خو بیا نه در باندې یا ډېره مننه مننه دغه وبخښئ دغه مربا اجي صاحب درکوي که یا والله هر وخت یې راکوي دا اجي صاحب قربان سم دی هر وخت بس د نوکر یم دا پارچمانانو په نوکر یې نه واستم یوه خبره بله په دا باغ کې ناست یې وخت ډېر دقت وکړې د ځان سره یو زمزمه یو ټپه ترنم یو شی وایه که یا ول د خدای زموږ په مړ کې کېږي یو ورور مسلمان کېږي او بل کافر کېږي دا وایه پر خوله چې جنګ یې په توپکه چې وایي په خېټه کې راواړئ په بېټه کې دغه شپې راغلي دي دا اوس دغه وخت نو دا اخره خاطره ده دا ژوندی اوسه خیر اوسه ډېره مننه قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه خاکسار صاحب لږ ښه راسره وغږېدی یو څه مو پام ورسره په بله سو اوس نو رالو د حاجي بشیر احمد د تجارتي ځای ته چیرې چې د ده مربیاوې وو او روب خرڅوي ارغندابي صاحب اوس خو رالو بیا تا ته څونه ښایسته کوچنی دکان چې سره پاله کړی دي ودو بس دغه دپاره مو د ګراکانو دپاره مو یو سهولت جوړ کړی دی چې هلته بیا موږ ته کور ته راځي زموږ کور بیا داسې په کوڅو په دغه کې دی همدې د وساګلوت په خطر باندې مو دا ځای ورته د کړی دی بس یو نمایندګي مو دی خو بازار کې مو یو ځای ورته انتخاب کړی دی نه په دا ډبو کې هم خرڅوئ په دا ډبو کې دی او په دا شیشو کې دی په دا شیدبیانو کې دی او دا خالص دی دا خالص دی بله خالص روب دی خالص د انارو روب دونه ډېر چې په یوه ډبه کې یعنې ډبه در غوړی وزن ډېر سوی دی او ډېره ډکه کړې ده دا چې وامنو هره ورځ خورئ خپله به مو طبیعتونه هم سم او ژوند به مو هم برابر او شوروا یا مثلا په روجس پر هر شي چې خورئ هغه به هم ذایقه‌دار او که مو چیرې په بازار کې رانیولی بشیر احمد ارغندابي د انارو د روب عمده فروشي دغه لیبل بیا در سیر نشي ځکه ارغندابي صاحب وویله چې په بازار کې داسې څوم شته چې هغه بوره ورسره ګډ سوي یا بل شی ورسره ګډ سوي بل سره کم لري دا خو نو بله کومه دغه دغه مربا مې جوړه کړې ده د بهي دا د څه شته د بهي ورته وایي څوک نو په څه نامه باندې دي اصلي خو موږ بهي وبولو ښه بهي وایي دا به زه هم ناک ورته وایي ناک خو نو جلا شی دی دا داسې جلا رقم شی دی دا بیا د بهي په نامه دی زه خپله نه پېژنم تاسو بیا دوستانو وپېژنئ د بهي په نامه یو میوه ده چې د هغه څخه یې دغه جوړه کړې ده مربا جوړه کړې ده او بله کوم سره کوم لري هغه بیا دغه جوړ کړی دی د الوبالو دی دغه د ګرنګیچ دی د ګرنګیچ مربا ده دا به بیا ډېره خوندوره ډېره اعلی ذایقه ولري دا مربا نو که چیرې د مربا څخه یا د مربا څخه خوند اخلئ او غواړي چې خپل کتغ هم ښایسته سي او انرژي ویټامینونه هم ولري په بدن کې دا خالص مربا ډېره ښه خوندوره مربا ده ادرس دغه ځای په څه نامه یادېږي نو د ادرس هم
د خلکو تروشه که درته راتلله د سرکاري باغ څخه راتېر سید به ام کلی د دلاور خان کلچې په نامه باندې دی. دلاور خان کلچه و خو نه خلک یې ډېر په دغه باندې پیژني چې د زموږ په غاړه کې د سعودي جوړیږي او یا کیسلا پخواني سعودي هم جوړیږي و کې کواري جوړیږي او دغه کلی دی بس په دغه نامه باندې دی. او اصل هم د دې ښه اصل سره ستا لاسي اصل چې هغه د په ذمہواري باندې او د ذمہواري یا ذمہواري شي د ذمہواري دی کوم شی چې زموږ سره کچرا شي هغه خلکو ته وایي چې دا کچرا دی دا ښه شی دی. بالکل د سرکاري باغ چې راځي سوال هغه ډبې ویني هغه ډبې ویني د سړک پر غاړه پرچیږي بیا چې نو داس د لیته په میلات زی شوروا مو په دغه خوندوره کوي سسته پاروان کنه پر ما پارک نسته. ډیره مننه چې دی اوس خیر اوسه خدای مغه مرکو بس تاسو دغه څخه یو ځان مننه د څه خلکو غوښتنه که تاسو زموږ څخه دغه د خلکو څخه څه غوښتنه لري ارغندابي صاحب؟ زموږ غوښتنه دا ده د خلکو څخه چې وروره بس دا ځینې خلک د خارجي شان کاري بالکل زم دغه وطني شان چې دغه چې د لږ څه شی رانیسي ډېرې پیسې نه باندې ورکوي چې موږ د دې دپاره وایي چې زموږ شی په فروش ورسېږي یا د پیسو یا د خلکو د مثال د بدن د صحت لپاره چې کم استعمال کړي د خپل د رقم میږي بالکل څونه پیسې لري او چیشته پیسې کوي بیا پر دغه بل باندې خو ما مخکې تاسو ته ویلي دي چې ما کومې پیسې چې هغه لیکلي دي تاسو هغه پاڼه وګورئ مثال هغه ادرس واشانه دي ټول سته تاسو به خپل معلومات وسی بالکل مخکې جوړ وای کې نو بس دغه مې د خلکو څخه غوښتنه ده بل غوښتنه مې ده چې وروره مخنی غوښتنه و چې د تجارانو د خلکو څخه چې مثال د خلک پر کاروبار سره واشي د خلک پر کاروبار باندې سره ودرېږي بالکل تاسو څخه مننه چې موږ ډیره مننه مرکه وکړه روزای تر الاس ورور نور پر خدای باندې سپارم. ډیره مننه قربان دې سم ارغندابي صاحب. نو قدرمنو لیدونکو دا و د انارو څخه جوړو او مربا څنګه جوړېدل او پروسس تاسو ټول ولیدي. دربلې دا شی سیخ پرونی چې زه منیر خان فیصل تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم. زما افغانستان یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. کوم څنګه لاک شیک شله د خیره سره دغه انار به زه تاسو ته ډالۍ کوم.